السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د درس موضوع مو ده د سنټر اف ماس یا مرکزي کتله. که چیرې موږ تاسو د قایم مختصات په سیستم کې په مختلفو موقعیتونو کې کتلې ولرو، څنګه کولی شو چې سنټر یا مرکزي نقطه یې په لاس راوړو. راځو موږ تاسو د ایکس او وای پر محورونو باندې کتلې په نظر کې نیسو او د هغوی لپاره سنټر یا مرکزي کتله په لاس راوړو. لومړی راځو عمومي فورمولونو ته چې څنګه کولی شو سنټر اف ماس یا مرکزي کتله په لاس راوړو. د دې لپاره عمومي فورمولونه په څه ډول باندې راځو. که چیرې موږ تاسو ټي ام یا مثلا د ایکس پر محور باندې سنټر اف ماس په دې نامه سره ونومو، نو دا مساوي کیږي په ایکس آی ضرب د ام آی وبخښئ ایکس یو ام یو مثبت ایکس دوه ام دوه مثبت ایکس درې ام درې نقطه 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 تر مثبت مجموعه ده تقسیم پر چا باندې؟ تقسیم پر ام یو مثبت ام دوه مثبت ام درې تر مثبت نقطه نقطه تر مثبت ام ان پورې. دلته به هم تر مثبت ایکس ان ام ان پورې کولی شو چې دا کتلې په دې ډول باندې ولیکو چې دا مساوي کیږي یا نتیجه داسې په لاس راځي چې ایکس سی ام دا مساوي کیږي په مجموعه ده آی مساوي یو څخه تر ان پورې د ایکس آی ام آی تقسیم پر مجموعه ده آی مساوي یو څخه تر ان پورې د ام آی. یعنې د دې فورمول په مرسته موږ تاسو کولی شو چې د ایکس پر محور باندې د کتلې مرکز یا سنټر اف ماس په لاس راوړو. راځو پر هغه ډول باندې د وای پر محور باندې هم وای سی ام دا مساوي کیږي په وای یو ام یو مثبت وای دوه ام دوه مثبت وای درې ام درې تر مثبت نقطه 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 تر مثبت وای ان ام ان پورې تقسیم پر ام یو مثبت ام دوه مثبت ام درې مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان پورې چې دا مساوي کیږي یا نتیجه کې لیکلی شو چې وای سی ام مساوي کیږي په مجموعه ده آی مساوي یو څخه تر ان پورې د وای آی ضرب د ام آی تقسیم پر مجموعه ده آی مساوي یو څخه تر ان پورې د ام آی. په دې ډول باندې د وای پر محور باندې هم مرکزي کتله په لاس راوړو یا هغه فاصله د مرکزي کتلې د وای پر محور باندې په لاس راوړلی شو. اوس که راسو څنګه کولی شو چې محصله آر په لاس راوړو، د محصلې په اساس باندې په لاس راوړو. کولی شو چې ولیکو چې آر سی ام دا مساوي کیږي په آر یو ام یو مثبت آر دوه ام دوه مثبت آر درې ام درې تر مثبت نقطه 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 تر مثبت آر ان ام ان پورې تقسیم پر ام یو مثبت ام دوه مثبت ام درې تر مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان پورې. کولی شو د دې فورمول په مرسته هم
دې په لاس راوړو چې آر سی ام مساوي کېږي په مجموعه د آی مساوي یو څخه تر n پورې د آر آی ام آی تقسیم پر مجموعه د آی مساوي یو څخه تر n پورې د m آی. که چیرې موږ او تاسو ګران محصلینو وغواړو چې د x او y د محورونو په اساس یې په لاس راوړو نو د x پر محور باندې فاصله پیدا کړو، د y پر محور باندې فاصله پیدا کړو او محصله قوه په لاس راوړو. اما که چیرې موږ وغواړو چې د محصلې د قوې په اساس یا د محصله وکتور په اساس باندې پیدا کړو نو بیا د دې فورموله څخه استفاده کولی شو. یعنې کولی شو چې یوازې د دغه فورمول په مرسته باندې هم موقعیت تعیین کړو د دغه د x او y د محورونو باندې د فاصلو په اساس باندې. اما که چیرې کله کله ضرورت پیښیږي چې د دې فورمول څخه استفاده وکړو نو ګرانو محصلینو راځو یو مثال په نظر کې نیسو، دغه مثال په اساس باندې به مخته ولاړ شو. که د x y محورونه په نظر کې ونیسو او په دې محورونو کې دلته مثلا یو کتله ولرو چې د m یو کتله ده چې مساوي په فرض وکړو چې دا کتله مساوي په 2 کیلوګرام سره ده او بله کتله دلته موقعیت لري چې د دې کتلې چې دا m2 کتله فرض کړو چې دا مساوي په 15 کیلوګرام سره او همدارنګه یو کتله دلته په مرکز کې فرض کړو چې د قایم مختصات په مرکز کې قرار لري او دا کتله چې د قایم مختصات په مرکز کې قرار لري دا ته m3 ووایو چې m3 هم مساوي په 3 کیلوګرام سره سي. داسې درې کتلې په نظر کې نیسو. راځو که د دوی فاصلې د x y پر محورونو باندې وښیو. فرض کوو چې دا که دلته عمود رسم کړو دا فاصله 2 سانتي متره کېږي او دا فاصله هم 2 سانتي متره فرض کوو په نظر کې نیسو. او همدارنګه د دې جسم د دې کتلې فاصلې هم د x د محور پر منفي جهت باندې منفي 3 سانتي متره او د y پر محور باندې خو فاصله 2 سانتي متره ده 2 سانتي متره ده. اوس که راسو دا کتله چې د x او y پر محورونو باندې فاصلې مساوي په 0 سره دي. اوس راځو د خپل فورمولونو په اساس باندې د x پر محور باندې د دې فاصله په لاس راوړو، د y د ټولو کتلو فاصله په لاس راوړو او همدارنګه د y پر محور باندې فاصله په لاس راوړو. بیا محصله قوه فاصله رسموو او همدارنګه موقعیت پیدا کوو. m1 مو 2 کیلوګرام دی، 2 کیلوګرام ضرب د x1 مو 2 سانتي متره دی، 2 سانتي متره مثبت m2 مو 15 کیلوګرام دی، 15 کیلوګرام ضرب د فاصله د x پر محور باندې منفي 3 سانتي متره ده، منفي 3 سانتي متره مثبت دغه بله کتله چې د فاصله د x پر محور باندې 0 ده نو که 0 په 3 کیلوګرام کې ضرب کړو یعنې 3 کیلوګرام ضرب د 0 تقسیم پر m1 مو 2 کیلوګرام دی مثبت 15 کیلوګرام مثبت 3 کیلوګرام. درېیمه کتله اوس که راسو x cm دا به مساوي سي 2 په 2 کې دا 4 دا 4 کیلوګرام ضرب د سانتي متر او دا منفي په مثبت کې دا منفي 15 سانتي متره او دا هم 0 کېږي. تقسیم پر 2 او 15 دا 3 دا 10 دا 10 کیلوګرام. نو x cm به مساوي سي 4 چې د 15 څخه ولاړ سي دا منفي 11 سانتي متره ضرب کیلوګرام تقسیم پر 10 کیلوګرام. کیلوګرام د کیلوګرام سره ولاړ سي 11 چې پر لاس باندې وویشو نو مساوي به سي په
11 که پر لس باندې را تقسیم کړو نو دا به مساوي شي په منفي 1.1 سانتي متره سره چې دا به د ایکس پر محور باندې فاصله وي. اوس راځو د هغه ډول باندې د وای پر محور باندې فاصلې ته راځو. وای سی ام دا مساوي کېږي په د وای پر محور باندې هم دا 2 کیلوګرامه 2 کیلوګرامه ضرب د باندې فاصله هم کراسو 2 سانتي متره 2 سانتي متره مثبت دویمه کتله 15 کیلوګرامه 15 کیلوګرامه ضرب د وای پر محور باندې بیا فاصله مثبت ده د دې کتلې لپاره هم دا 2 سانتي متره 2 سانتي متره مثبت کراسو دا کتله د وای پر محور باندې فاصله 0 ده نو 3 کیلوګرامه ضرب د 0 تقسیم پر کتلو مجموعه مو مخکې په لاس راوړې وه چې 10 کیلوګرامه کېدل نو وای سی ام به مساوي سي دا که په لاس راوړو 2 2 4 او 15 2 10 دا 14 کیلوګرام ضرب د سانتي متر تقسیم پر 10 کیلوګرام کیلوګرام د کیلوګرام سره خلاص شي نو 14 پر 10 وویشو دا 1.4 سانتي متره. اوس کولی شو د وای او د ایکس قیمتونه مو په لاس راوړله چې هغه د کاري مختصات په سیسټم کې مشخص کړو او همدارنګه فاصله په لاس راوړو یا موقعیت یې وټاکو د مرکزي کتلې. راځو د ایکس پر محور باندې منفي 1.1 که چیرې دا فرض کړو دا څو دا 1 2 3 دا 1 منفي 1 منفي 2 منفي 3 دا نقطه فرض کړو 1.1 منفي یعنی د یو څخه لږ دې خوا که دا لسمه برخه فرض کړو نو دغه نقطه تقریبا منفي 1.1 منفي 1.1 سانتي متر فرض کړو. اوس راځو د وای پر محور باندې 1.4 دا 2 دي یعنی 2 سانتي متره دي دا که دا نقطه فرض کړو 15 کېږي تقریبا دا نقطه به په نظر کې ونیسو دا به 1.4 سانتي متره په نظر کې ونیسو. اوس داسې د ایکس د محور سره د وای د محور سره موازي او داسې د ایکس د محور سره موازي د تقاطع نقطه د مرکز سره وصلوو دغه نقطه د سنټر اف ماس یا مرکزي کتلې موقعیت دی چې په دغه شعاع باندې د مرکز سره قرار لري. ګرانو محصلینو که چیرې وغواړو چې د محصله فاصلې په اساس باندې یا په لاس راوړو د سنټر اف ماس هم کولی شو. دا چې موږ او تاسو مخکې له مخکې د ایکس پر محور باندې هم فاصله په لاس راوړې ده د وای پر محور باندې هم فاصله په لاس راوړې ده. دا وروسته د دې لپاره چې موږ او تاسو زاویه پیدا کړو د دې لپاره استفاده ځینې کوو نو د ایکس او وای قیمتونه به دلته ولیکو. دا دې دلته مو لیکلي دي سی ام دا مساوي کېږي په دلته موږ او تاسو اریو باید را پیدا کړو. د اریو د پیدا کولو لپاره راځو داسې محصله دغه محصله ده دې ته اریو وایو اریو پیدا کړو. اریو د پیدا کولو لپاره ایکس یو مربع مثبت وای یو مربع وای یو مربع مو هم معلوم دی چې مساوي 2 سانتي متره سره دی او ایکس یو مو هم معلوم دی چې ایکس یو هم مساوي په 2 سانتي متره سره دی. نو د اریو پیدا کول اسانه دی. اریو مربع مساوي کېږي د ایکس یو پر ځای باندې هم 2 سانتي متره مربع 2 سانتي متر مربع مثبت د وای یو پر ځای باندې هم 2 سانتي متر مربع نو اریو مربع به مساوي شي په 4 سانتي متره مربع مثبت 4 سانتي متره مربع نو اریو به مساوي شي په 8 سانتي متر مربع تر جذر لاندې سره یا 8 سانتي متره سي 8 تر جذر لاندې سانتي متر سره. اوس راځو د دغه محصلې پیدا کولو لپاره یو بله محصله چې موږ تاسو یې لرو هغه دغه ده
د دې محصلې د پیدا کولو لپاره هم راځو دا فاصله x2 چې مساوي -3 سانتي متر سره ده او دا هم y2 چې مساوي 2 سانتي متر سره ده د دې څخه استفاده کوو. r2 به مساوي سي مربع مساوي سي یوه ظلم 3 سانتي متر ده -3 سانتي متر مربع مثبت بل ظلم 2 سانتي متر ده دا 2 سانتي متر مربع د فیثاغورس د قضیې په اساس باندې r2 مربع مساوي سي دا 9 سانتي متر مربع مثبت دا هم 4 سانتي متر مربع نو r2 به مساوي سي که جمع کو جذر یې واخلو دا 14 سانتي متر مربع تر جذر لاندې د r او د یو د دوه قیمتونو په لاس راوړل دا درې قیمت دا چې د x پر محور باندې فاصله صفر ده د y پر محور باندې نو شعاع هم صفر ده یعنی مثلا r هم مساوي په صفر سره دی نو راځو r cm دا مساوي کیږي په r یو مو 8 سانتي متر 8 تر جذر لاندې سانتي متر ضرب ده دا یو کتله مو 2 کیلوګرام ده دا 2 کیلوګرام مثبت دا بل فاصله چې په لاس راوړله څو سره 14 تر جذر لاندې سانتي متر ضرب ده 15 کیلوګرام چې دا کتله ده او همدارنګه دا کتله د پاره فاصله صفر ده یعنی صفر ضرب ده 3 کیلوګرام تقسیم پر د کتلو مجموعه موږ تاسو مخکې په لاس راوړی وو چې 10 کیلوګرام به کېدله نو r cm به مساوي سي دا که ضرب کو ګران محصلینو که د 8 جذر واخلو 2.2 سانتي متر ضرب د 2 کیلوګرامه جمع د 14 جذر 3.8 سانتي متر ضرب د 5 کیلوګرامه او دا هم مساوي په صفر سره کېږي تقسیم پر 10 کیلوګرام باندې اوس به راسو r cm دا به مساوي سي 8 چې په 2 کې ضرب کړو دا 4 2 په 8 کې دا شپږ یو محصل 2 4 یو محصل دا 15.4 سانتي متر ضرب د کیلوګرام مثبت او 15 شپږ دېرش صفر او 15 درې اصل و دا څو 15 دا شپږ 16 دا 18 یو کور اشاریه لرو هغه به جلا کو سانتي متر ضرب د کیلوګرام تقسیم پر 10 کیلوګرام اوس به راسو r cm به مساوي سي دا به سره جمع کو 18 چې د 15 سره جمع کو دا 23 دا 23.4 کیلوګرام ضرب د سانتي متر تقسیم پر 10 کیلوګرام باندې کیلوګرام د کیلوګرام سره خلاصي 23.4 چې پر لاس وویشو دا به 2 r cm به مساوي سي په 2.34 سانتي متر سره اوس دا هغه شعاع سوله چې په دې شعاع باندې په دغه شعاع باندې مرکزي کتله د مرکز څخه قرار لري اما موږ تاسو نه پوهیږو چې دا نو په کومه زاویه په کومه روبه کې په څه ډول باندې رسم کړو د دې لپاره چې زاویه پیدا کړو نو راځو د ټانجنټ د ټیټا څخه استفاده کوو ټانجنټ د ټیټا که دغه زاویې ته ووایو د ټیټا دا مساوي کېږي په قابله یا وای تقسیم پر چا باندې پر مجاور باندې وای سی ام تقسیم پر ایکس سی ام باندې چې
چې قیمتونه یې موږ تاسو مخکې په لاس راوړي وو چې د وای سی ایم قیمت 1.4 سانتي متره تقسیم پر د ایکس سی ایم قیمت منفي 1.1 سانتي متر وو. نو د ټیټا پیدا کولو لپاره ټیټا مساوي سي په آر کې تانجنټ د دغه قیمت 1.4 سانتي متر پر سانتي متر سره خلاص تقسیم پر منفي 1.1 باندې. راځو ماشین حساب ته. ماشین حساب کې شفټ وو تانجنټ وهو او 1.20 تقریبا 1.50 درجې کېږي. نو ټیټا به مساوي سي په 1.50 درجې سره، یعنی دلته باید 1.50 درجې باندې دا زاویه رسم شي. دا زاویه باید په 1.50 درجې سي د ټیټا زاویه د ایکس د محور د منفي جهت سره، تر څو چې په دغه شعاع باندې موږ او تاسو باید 2.3 سانتي متره یا 3.4 سانتي متره باید دا شعاع رسم کو چې دا به موږ او تاسو د هغه مرکزي کتلې موقعیت په دې ډول باندې په لاس راوړي وي. ګران محصلینو له توجه څخه مو مننه. پر الله جل جلاله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.